د ټاپي او څو نورو بنسټیزو پروژو پیل به د افغانستان لپاره ښې اقتصادي لاسته راوړنې ولري. هیوادوال هیله دي چې دغه لویې او بنسټیزې پروژې به ژر پیل شي او ګڼ شمېر کسانو ته به پکې کاري فرصتونه برابر شي. په کابل کې په همدې تړاو د یادو پروژو د پیل کېدو په ملاتړ او ویاړ یوه لویه ولسي غونډه جوړه شوه چې ټاپي او څو نورې لویې بنسټیزې پروژې د هیواد لپاره ارزښتناکې یادې شوې. په دې کار کې ډېر خلک مصروفېږي د ټاپي پروژه کې خو چې دلته کار کوي، خو د حفظ و مراقبت او نورو فني کارونو په برخه کې هم د 12,000 افغانانو لپاره په دوامداره توګه کار پیدا کیږي او دا یو لوی کاري فرصت او سهولت دی. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلینو او د یو شمېر نورو حکومتي ادارو مسؤلینو او ګڼ شمېر ولسي وګړو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. ویناوال وویل په هیواد کې ډاډمن امنیت له ټینګښت سره د دې زمینه برابره شوې چې له 10 کلونو وروسته د ټاپي پروژې او څو نورو لوی اقتصادي او بنسټیزو پروژو پیل وشي. د افغانستان او د ترکمنستان د خاورې یو مشترک ځای د چې نږدې د ترکمنستان په خاوره کې موقعیت لري. هلته افتتاح کېږي د رئیس الوزرا محترم په مشري ډېر لوړ رتبه هیئت او وزیران صاحبان ملګري هلته شرکت لري. افغانستان د ولس یوه خوشحالي او یوه سرمایه ګزاري ده. د افغانستان 50 کاله بعد یو اساس او یو د آبادۍ تاده وږدو. یوازې دا نهسي نن موږ تاسو د خوشحالۍ د خوشحالۍ په مجلس کې ناست یاست. قدرمندو چې سوچ ورته وکړو د اسلامي نظام د اقامې سره او د اسلامي نظام د حاکمیت سره الله رب العالمین زموږ افغانانو باندې د خوشحالۍ دروازې راخلاصې کړي. یوه ورځ تر بلې نه لله الحمد زموږ ولس ته سرور او خوشحالۍ را روانې دي. د دغه مراسمو ویناوالو ویل چې ټاپي پروژې سره به په سیمه کې ښه اقتصادي پرمختګونه رامنځته شي او له ګاونډیو هیوادونو سره به سوداګریزې او اقتصادی اړیکې پیاوړې شي. این پروژه بزرگ اعتماد میان کشورها را تقویت میبخشد و در بهبود امنیت منطقه نیز نقش بسزای ایفا میکند، زیرا منافع اقتصادی مشترک ایجاد میشود و طبیعتا کشورها سعی میکنند تا این پروژه با موفقیت به ثمر برسد. د یادونې وړ ده چې د ټاپي پروژې لومړنی تړون د تیر امارات د واکمنۍ پر مهال شوی و، که څه هم د تیر نظام د واکمنۍ پر مهال د دغه پروژې د پیل کېدو خبره څو ځله شوې وه، خو په هیواد کې د تیرو ناخوالو له امله یې کارونه تر دې مهاله ځنډېدلي وو. دغه پروژه په پیل کې د ټاپ په نوم وه چې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان هیوادونه پکې وو، چې وروسته هندوستان هیواد هم په دغه پروژه کې شامل شو او د ټاپي په نوم ونومول شوه، چې اوس مهال یې د پیل کېدو عملي ګامونه اوچت شوي دي.